امام غزالی لیکلی دی یو دوست د بل دوست کور ته لاړو دروازه یې وټکوله څوک دی پلانې دی چې ورغه خیر شه یو 200 روپۍ مې پکار کور ته منډه کړه 200 روپۍ راواغستې او دلای ورکړې د رسخت کو په جړه جړه کور ته روان شو خزه ورته خدای دې خوار کړ چې 200 روپو پسې جاړې خو نه به ورکولې ول خزه روپو پسې نه جاړم بل شی می جړای وسه و زما دړو دوستو دته د 200 روپو ضرورت او زه ته خبر نوم چې زه ته خبر وای چې کور ته می ورولې وې دوست خو دې ته وي زمونږ استادو دوستانه ځان ته وګورئ نو خپه نشئ د بجلیګر مولام تاسو کلک دوستان یې راځي د جمعې مونږ ورپسې کوي سګړې وړې پکې اوري او خدای دې پکې څه پیخاین بیا به زما د کلک یارانو ګوري چې هغه ډرامې بشورو هغه ورځ ماته یو سړی وی یاره جی ډېر منځونه مې درپسې کړي خو چې دا خزو پسې بد وینو بس هلته مې مونځ کول پرې نو ماړه کې خیال وکړو چې دام دله دی زکه چې ما پسې دله سړی مونځ نشي کولی چې د چا خزه او لوڼې بار ګرځي ما پسې مونځ نشي کولی که کولی شي دا نن ستا په ملک خزه او نر ولې او شرمېده پرون یو ډرامه جوړه وه په ملک یو سکینډل جوړو نن بل ډرامه په ملک جوړه ده وینا حیات داغه فوټویم ورکړی په اخبار کې چې داغه خزه چې 15 کسان کور ته ورغلی او بدفعلی ور سره کړي دا ګناه د چا ده دا ګناه د چا ده د 3 کالو حکمرانان د پغبرګو سترګو وړاندې شي د پاکستان تر نن پورې پغبرګو سترګو وړاندې شه چې لاس ټپي او نظر نه لګي دا ګناه خو د دوی ده چې حکومت راغلی دی نو ښځو له ازادي ورکړې ده هر حکومت چې راغلی ستا د ملک لویه ترقي نن دا ده چې ښځې ازادي کړي دي چې ښځې ازادي کړي دي نو دا کار به کېږي نه داسې به نه کېږي ځکه چې ښځو ته مونږ د ووټ په تمه یو که نه نو زما عزیزانو ګناه د سړو ده که هر سړی خپله ښځې خپو کې پړي واچوي او لختې ورته ونیسي چې کومې د اواز بار واورېده د کور نه نو لالوم دی ته وګوره چې دا واقع وشي بیا چې دا واقع وشي تا په دې ملک کې د شریعت عدالتونه څه دپاره جوړ کړي دي ولې اوس خو خبره د صدر پاکستان په کور رااله اوس خو خبره د وزیر اعظم صاحب په کور رااله سړی رونی صحیح او سنگسارې کوي کنه که تاسو په دې ملک د اسلام نوم علی او د شریعت نامې علی نو پغبر ګوړاند شي دا شریعت خو حضرت عمر اول په خپل کور جاری کړو کنه خپل زوی په درواله او کنه واله پیغمبر ویلی دی زما د خدای په ذات قسم ده که زما لور بی بی فاطمه غلا وکړم نو زبت لاس قسم راشي کنه نن در باندې امتحان ده صدر پاکستان د خپل زوم باندې شریعت جاری کی کنه
مونږ له د شریعت عدالت جوړ کړی دی. بیا شریعت عدالت فیصله وکړه چې دې سړی نه لاس او خپه غوسه کوي او امریکې درته وویلې نو په 15 منټه کې بیا پرېښود. نو عزیزانو دې خلقونه چې د چا ښځې په 10,000 روپۍ په صدر کې سرونه جوړی، هغه درې دلګانو نه تاسو دا توقع کوئ چې هغه به په ملک کې شرعي نظام راولي او په دې ملک کې به شریعت راولي؟ شریعت خو تاول په خپل کور کې راوله، خپل ښځه کې نه وه په کور کې، خپل لور کې نه وه په کور کې. لرې مزي د سرمایدار او کروڑپتیانو ښځو ته نږدې په دې خپلو کوڅو کې د دې غریبانو زن طلاقو ښځې وګورئ او لوڼه یې وګورئ. دا د کړۍ په کور کې چې اوسېږي د دې ښځې او لوڼې وګورئ او د دې شاپینګونه وګورئ او د دې پوډر او سرخیانې وګورئ او د دې ناخن پالش وګورئ. دا غریبان. نو غریب عزیزانو عرض مې داو شریعت خبرې نشته او نه د دین شته او نه دا توقع شته چې مونږ به هم چرته ایمان تیرو. مونږ زه به ایمان تیروم چې زما شپه ورځ ستا سره تعلق دی، ته به ایمان تیری چې ستا شپه ورځ کور ټول بے پردے او پلیت او برهنه دی، ته به ایمان تیری. لاړه خلق هغه ښځې لاړې چا د 100 کالو بوډای به وه اوم به م بورکه په سر وه او داسې به روانه وه چې هسې نه چېرته پردی سړی ما سره اونه جنګېږي. اوس دا لنډرې خو که ته ترې ځان بچ نه کې در باندې درخیږي. نا بزرگ ہوئی چې وہ دل ہوا ہوئے، وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. لاړې هغه ورځې چې خولې به د عطرو په شان بوی کولو، اوس که عطر ومږیم د مینې بوی ته درځي. نو کیږي بم دغه څه مونږ سره بم دا کیږي، زمونږ په کورونو بم دغه سي خلق راخیږي او زمونږ حیا به اخلي. ګناه ټوله د سړو ده. تمالا 10 ورځو له د پاکستان حکومت راکړه، 10 ورځو که په 10 ورځې کې 10 منټ هم تارانه ښځه بار وکته نو ګیره رانه کله کوي. 10 منټ د ښځې بوی برانه په سړکو نه ګوري. ګناه خو د دې بړواګانو ده، د غریبانو ښځې په کوچي بازار کې، مینا بازار کې، کباړي بازار کې ګرځي، د سرمایه‌دارو ښځې په ګوره بازار کې ګرځي. نو ګناه خو د سړو ده. ګناه د ښځو نه ده. ښځه چې زما رای نه، زما مرزا نه، زما ښځه به مانه څنګه وځي؟ څنګه به وځي رانه؟ که ته نشم ټینګولی، قرآن ویلی دي فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. که په ښه طریقه در سره وخت نه تیری، 1 2 3 لړی طلاق ورکا، بله وکا چې بله ډمه وه هغه طلاقه که، بله وکا چې بله ډمه وه هغه طلاقه که، بله وکا چې بله ډمه وه هغه طلاقه که، بله وکا. 2 لکه ښځې وکا او طلاقه وای، هیڅ ګناه پکې نشته. هغه ښځه به ساتي چې
چې ستا حیا ساتي، ستا عزت ساتي، ستا فرمان ساتي، ستا په لمنه داغ لګولو ته نه پرېږدي. نن هغه ښځې مونږه خرې ګڼو چې ښځې په کور کې ناستې، دا ښځې ستا رنګ فخورې ډېر ښه ده، مونږ کرم کله دا په لښتې راشي وایي لږې داسې ګرځئ که نه. واوره په داسې ملک کې اوسېږو، د داسې ملک زه ملا یم، زما پلار او نیکه چې دی هغه د قبر نه روزیم ځان به پاکو نه ساتي، ځکه چې د پیغمبر حدیث دی چې د آخر زمانه فتنو کې به جاذبیتی، ته به فتنې ته نږدې نه ورځې، فتنې به دې ځان ته راکاږي، فتنې به دې راکاږي ځان